ځوانانو راډیو د زونونو په کچه د کابل، هرات او ننګرهار وروسته د جنوب ختیځ زون په کچه د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو د فوټسال ولایتي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبې ترسره کړې. د فوټسال لوبغاړو د یادو سیالیو له منتظمینو د مننې تر څنګ وویل د دوی لپاره د دغه ډول سیالیو جوړېدل کولی شي د لوبغاړو ترمنځ یووالی پیاوړی او د مختلفو دودونو په انتقال کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه سیالۍ خوست لپاره ډېرې مفیدې دي، ډېرې فایدهمنې دي، ځکه چې نور ولایتونه دلته چې لوبغاړو ترمنځ مینه محبت پیدا کېږي، د یو بل کلتور سره بلدېږي، بل هغه پیدا کوي. نو دغه موږ نورو راډیو ځوانانو نه ډېره مننه کوو چې دا سیالۍ په خوست کې جوړوي. دا دویم ځل ده چې دا سیالۍ په خوست جوړ کړو. نو دا کې ډېرې ګټې کړي ځوانانو ته، ډېرې ګټې کړي ځوانان ډیر شایونه بچ کېږي، نشونه نور شایونه داسې فوتبال ته مخه کی. ما خیلی خوشحال هستیم به خاطر همچون برنامه‌های رادیو جوانان به خاطر ورزش و ورزشکاران. این ورزش، این بازی‌ها و ورزش به خاطر پیشرفت و پیشبرد ورزش فوتسال خیلی مهم است، خیلی خوب است و به خاطر فرهنگ و کلتور جامعه ما این خیلی یک نقش خوب داره. ورزشکاران را تشویق به این میکنه که بیاین همیشه ورزش بکنند و در کنار ورزشکاران ایستاده شوند. د ځوانانو راډیو مسؤلینو او د دې لوبو تنظیم کوونکو وویل دغو سیالیو موخه دا ده چې د هیواد په کچه غوره استعدادونه وروزي، ځوانانو ته د لوبو غوره فرصتونه رامنځته کړي او د ورزش په بهانه د مختلفو ولایتونو لوبغاړي سره راټول کړي. و هدف از برگزاری رقابت‌ها شناسایی شرایط برتر فوتسال و شناسایی استعدادهای خوب و نهان ورزش در سطح افغانستان هست و به نحو نشان دادن استعدادهای نهان و پوت ما به نحو برای جهانیان و همچنان اداره ورزش افغانستان و همچنان یکجا ساختن ملت‌های مختلف به بهانه ورزش و به بهانه فوتسال هست. د دغو سیالیو پایلوبه د خوست او لوګر د فوټسال لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې پایله کې لوګر لوبډلې خوست لوبډلې ته 4-3 ماته ورکړه. دا دریم ځل دی چې ځوانانو راډیو هر کال ورته سیالۍ په لاره اچوي. تیر کال د جنوب ختیځ زون په کچه یادې سیالۍ لوګر لوبډلې ګټلې وې، خو د هیواد په کچه بیا کابل لوبډلې د دغو لوبو اتلولي خپله کړې وه.